هغه زاړه لیوان او داړه چې منګولې او خولې دي د ملت په وینو باندې سره دي په خوراک. تښتېدلي مقاومتیانو ته د عباس ستانکزي خبرداری وایي تاسو اکسپایر شوي یاست. هر یو د میلیونونو ډالرو غلا او دوسیې لرئ. دا چې نور څه ویلي له خپلې خولې واورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. دښمن اوس هم په دسیسو کې دی، دښمن اوس هم په کمین کې دی. دښمن هره ورځ موږ ته بهانې لټوي، هره ورځ زموږ د تضعیفولو دپاره، زموږ د حکومت د پرځولو دپاره، زموږ د بدنامولو دپاره خپل شوم اهداف مخته وړي. د هغه غیر قانوني مجلسونه چې په شاوخوا او ګاونډ کې کیږي دا د دې ملک د دې نظام او زموږ د فوج د تضعیفولو د خاطر باندې کیږي. هغه زاړه لیوان او داړه چې منګولې او خولې دي د ملت په وینو باندې سره دي په خوراک کې چې خوړلي وو، نن بیا په یو بل کې سره راټول سي د میز په سر باندې وها وهو نارې وهي. زه په ډاګه دا خبر کوم چې نور د دوی تاریخ ختم دی. نور د افغانستان خلک دوی ته د یو توت اهمیت هم نه ورکوي. دوی خپل امتحان ورکړی او د هر یو چې د میز سر کینی سره تاسو ورته وګورئ په د راډیوګانو ټلویزیونونو کې د هر یو له 20 میلیونو او 10 میلیونو ډالرو نه کمه دوسیه اوس هم په څارنوالۍ په وزارت عدلیه کې کمه نه لري. هر یو یې دومره غلاوې کړي دي بیا تښتېدلي دي خارج ته. نو د دوی په دې پروپاګنډو په دې مجالسو هم خپل مورال له لاسه ورنه کړي. دا ایکسپایر سوي خلک دي، دا تاریخ تیر خلک دي. دنیاوال هم په باندې اطمینان نه ورکړي. 20 کاله دنیا راغله د دوی په شا کې ولاړه خو بیا هم دوی ټینګ نه شول. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.